بسم الله الرحمن الرحیم. راځي مسورت ته هیډر باندې وکلیک وکړئ. هیډر کې تیر ورځ فارمټ پیج نمبر بدل سوی صرف د صفحې نمبر تغیر وي. اوس لري انکلود چپټر نمبر ور سره یې کني چپټر نمبر خپل هیډینګ ته وایي. اوس هیډینګ اول هیډینګ سره دوم هیډینګ درې هیډینګ سم هیډینګ سره زور تم اول هیډینګ یوز سپیکټورز دا جلا کوم کې د دې ترمنځ څه راځي. مثلا اول عنوان دومره صفه اول عنوان د دې ترمنځ د علامه راځي کوم علامه راځي. اوس هایپن انتخاب دي سره دلته کلیک وکړئ پیریډ انتخاب ولرئ یا مثلا راځي ډاش انتخاب هر ډول چې انتخاب وي تاسو مثال درکړئ ته بدل او اوس اوکې کوم چپټر نمبر وای نه دلته به کلیک وکړم سپید به نمبر ور اوس براس پیج نمبر there is no chapter number include in the caption or page number. دا براسو هیډر بچته وړو دلته به چپټر نمبر هم شاید بکشي. په دا هیډینګ کې یو ډول دی سری هغه ډول بل خپل سره راځي. اول عنوان دوم عنوان A د A section B section بس دلته کلیک کو بلرو پیج نمبرز نمبر سٹارټډ. اوس نمبرونه کم ځای څخه شروع دي د یو څخه شروع. مثلا زه راځم دلته سیکشن جلا کوم سیکشن خو تاسو پیژنئ سری دلته راځم د څلور څخه خواته غواړم چې ستا بیرته یو څخه شروع شي. مثلا تغیر کوم بل ډول دی بي سي ته تغیر کوم بل ډول دلته به راسي په بل دلته کلیک وکړئ په دې صفحه کې چې ته غواړې چې سیکشن جلا کړې دلته به راسي په دې ځای کې به کلیک وکړئ. اوس به راسي لیاوټ بریکس په دې کې به کنټینیوز انتخاب اوس تاسو وګورئ دا سم سیکشن 2 هغه سیکشن 1. اوس براسي پیج نمبر باندې به کلیک وکړئ. پیج نمبر دا خو دغه مطابق راغلی نه کنټینیوس فرام پریویس سیکشن دغه سیکشن مطابق راغلی. زه تم د دې ځای څخه د زر څخه شروع کوم هر څه چې ورکوي هغه تاسو خوښ کوئ. ښه دا چپټر نمبر نو څنګه وکړم خو دې را لیسم هغه صرف مرچین انتخاب کړو چپټر نمبر سره دلته به کلیک وکړئ. پیج نمبر دا برخه 20 بیا مشکل است. سي درېمه صفحه ده هلته درس هم صفحه څخه تاسو حساب شو کې درس بل رو ریموو پیج نمبر دا صفحه نمبر لغواړي چې لمنځه وي ریموو پیج نمبر ستا ځینې وخت موږ راځو په هیډر یا فوټر کې چې راوړو تاریخ راوړو یا وخت راوړو دلته به کلیک وکړئ ډیټ اینډ ټایم دی تر دې ځایه پورې دا دواړه فارمټ دی ډیټ اینډ ټایم دواړه دي دې خوا ته به یوازې څه شته ټایم دی. مثلا زه راځم په دا ډول راوړم یا په داسې ډول چې هم تاریخ ورسره وي ساعت ورسره وي وخت دا اوکې کوم راغلی که نه راغلی. اوس راځم دلته کلیک کوم دا پښتو غواړي دلته به راسي پښتو به انتخاب کړي بیا راځي یکشنبه دوشنبه دا ورسره راځي. مثلا که دا نه انګلیسي غواړي په انګلیسي کې بیا دا ډولونه دغه غواړي هجري غواړي په دا ډول غواړي قمري غواړي صحیح دی هر ډول چې انتخاب کړي. که پښتو باندې غواړي پښتو باندې هجري بل رو سیټ از ډیفالت په ډیفالت او شکل ثبتول یا بل وخت تاسو خدا سیټینګ نه وایي هر وخت مثلا څنګه ایچ ډی ته پکاره دا انتخاب کې سیټ از ډیفالت کې بل وخت درته وایي هر وخت تراس به دا ایچ ډی کاری دلته او بل رو اپډیټ اتوماتیکلی. اوس وګورئ موږ تاسو کله بلدلی مثلا چې بل چا پرې یو بل دغه خبان کې بل زینا هغه تاریخ به جیم سره راغلی هغه څنګه اټو اپډیټ راوړي نو اتومات اپډیټ شي. اوس راځم زه تا ته غرم دلته دا چې موږ راوي ساده راوړي. اوس بل وار بیا راځم دغه تاریخ راوړم هغه په کم ډول راوړم اپډیټ اتوماتیکلی هر وخت چې هغه وخت سره چاپیږي. مثلا ثانیه او ثانیه ور سره دغه کېږي او بچي اوس وګورئ سلويش دلته یو سلويش زه راځم دا ډاکومېنټ ثبتوم په بل کې تغیر نه راځي په دغه کې به تغیر راځي ځکه دا موږ اتوماتیکلی اپډیټ ورته انتخاب کوو اتومات او څه کېږي اپډیټ کېږي. اوس راځم دا به ثبت کړئ دا وګورئ 15 بجې 40 ثانیه 15 بجې 1 ثانیه اوس دا ایسته کوم راوځي پی سي اوس دلته 2 بل اساس ته وګورئ زه ډاکومېنټ خلاص په ځل دوم دغه وخت سره سو بالا دوسرے بالا بل کې تغیر راغلی نه ده. بل رو
ډاکومنټ انفو په دې کې د ډاکومنټ اړوند معلومات دي سری اتر لیکوال تاسو چې داخلوي په ډاکومنټ پراپرټیز کې البته چې مکله داخل کړی د بس کلیک وکړئ بل چیز پکار دا زیسته کوم ډاکومنټ فایل نیم پکار د دې نوم httpc.doc او د دې لوکیشن پکار چې پروت دی ډاکومنټ باندې وکلیک وکړئ فایل پت راځي کوي سری یوزر کې جوړه وان desktop pc.do6 او بل ډاکومنټ ټایټل موږ نه درکړی هغه نشته کې ورکې بس دلته راځي سری او بل ډاکومنټ پراپرټیز په تاک ټول هغه شی چې تاسو داخل کړئ دلته هم راوړئ او په فیلډ کې به دا ډولونه د فارمولو ډول سری دا هم کول شي استفاده مثلا دلته راځم ډیټ اینډ ټایم فنکشن دی دا ډول لینکس پکار سول یا مثلا راځي نمبرینګ پکار سول دا نمبر راوړي مین ډاکومنټ دا ورته چې څه پر راځي اصلي ډاکومنټ کې راځي دلته نه راځي دا ټول دغه دی فیلډز دي یعنی پیج نمبر چې موږ راځو دلته نشته سبتیج دلې څور دغه بیا راځي تاریخ بیا راځي دا لارې استفاده کولی شي بل لرو کویک پارټس تاسو انسرټ منیو کې لري سری دلته چې کلیک وکړم کویک پارټس تک نشته دا کویک پارټ دلته درته بیا ضرورت نشته کویک پارټ تاسو کولی شئ اول لرو اټو ټیکس دا اټو ټیکس دا اتومات راځي مثلا ته یو ټیبل په کار کلیک شي باندې وګوره ټیبل سب سوی دی ایکس ری باندې ټیبل کنټرول زد زه راځم څنګه کوم ارزي عنوان لیکم مثلا دا د هیډر شان لیکم هغه ورځ مې لیکل صرف یو ورځ ولیکل دلته ثبت کوي اتومات راځي لکه څنګه موږ دې لیکو بسم الله نه چې بار یو ځای ته بسم الله لیکي ډاکومنټ کې یا کتاب نو هغه څنګه په اټو ټیکس کې ثبت اتومات راځي صرف دوه تور ولیکي د تاسو انټر وایي د بسم الله راځي که په انګلیسي کې پښتو وي اوس راځم دا په انګلیسي لیکم سره اوس دا په کنټرول کې لږ به سایز ورته غټ کړم ما بس بیا او ډیزاین ټول شنه داسې ورته جوړ کړئ سره دا انتخاب کې ټول راځي کویک پارټس په دې کې په ټیکس باندې په کلیک وکړئ اوس براسي سیو سلیکشن ټو ټیکس ګرځوي د دې څخه هم استفاده کول خدای دې جوړ شوی دی مخکې ستا اوس لازم ثبتوي د چش په نامه ثبته خپل په هغه نامه ثبته کنه مکتوب مثلا زه لازم د چش په نامه ثبتم د in the name کول زه د الله په نوم ثبتم ان بسم الله سره اوس لازم اوس راس ایولیکا ورې استراله A double L A په صرف انټر وځ تاسو راځي بسم الله الرحمن الرحیم کله چې ونه کې څنګه وکي هغه نوم تاسو ورکړی کې په اول سره په نامه ثبته in the name ام چې in the name ولیکې انټر وبس راځي یا مثلا زم پښتو باندې لیکم اوس راځم کنټرول ا راوسه کویک پارټس اټو ټیکس باندې کلیک وکړئ سیو سلیکشن داغه د بسم الله په نوم سره اوس یو چې کوم دا است کوم منځه انټرست سره اوس راځم اوس خدا ورنه تاسو باید فکر یا بسم الله لیکم په انټر وچ راځي انټر بس ټول بسم الله داغه نور خاطر سن خاص تاسو لیکي یا مثلا لیکي نیم فادر نیم ټول ټیبل جدول راشي ورته راځي اټو ټیکس کې اتومات راځي سره بل ډاکومنټ پراپرټي دا هم ټول هغه شان مخکې او بل په فیلډ کې هم به تاسو موضوع راغلی او چې راځو بل بلډینګ بلاکس اورګنایزر دی باندې کله کلیک وکړئ په دې کې ک بسم الله تاسو لیکلی یا مثلا بل شیم ثبت کړئ ټول د ثبت یا تراله کور پیج ثبت کړئ دا غسه پیج نمبر فارمټ ثبت کړو یا د هیډینګ هیډر ثبت کړو ټول د ثبت کیږي ته غواړئ چې به باسه مثلا دا کور پیج زه غواړم چې دا وباسم په دې راوړې خو انسرټ راځي او ډیلیټ هیڅ د دی لاره ډیلیټ دا دغه وته کور پیج مثلا بسم الله زه غواړم په دې کې ټیټو کوم ایډیټ پراپرټیز
نیمه ورته تغییره ډول یې تغییره جنرال د ټول شیانو کې تغییر راوستلی شي هر دغه چې ډول چې دا به نو وکړو کینسل دا به کړو او بل لرو سلیکشن ټو کویک پارټس ګالري یو خو دا و چې دا ټو ټیکس کویک پارټ بیا په دغه ځای کې راځي ته غواړې چې لیکنه راوړې دلته مثلا یوه صفحه لیکنه دلته ثبته چې کلیک ورباندې وکړې هغه راځي دا به زه کلوز کوم اوس دا لیکنه غواړم چې هلته ثبت انسرټ کویک پارټ باندې به کلیک وکړئ سیو سلیکشن ټو کویک پارټس ګالري پی سي په نامه او اوس راځم دا لیکنه ایسته کوم رابسې کویک پارټ باندې به کلیک وکړئ دلته ستا کلیک وکړه هغه ټول معلومات راځي دا په دا ډول خو هغه ټو ټیکس دی هغه اتومات راځي معلومات رابسو هیډر ته بل نور پکچر د دې لارې بیا لوګو که ستاسو په کار څه کولی شئ راوړئ هیډر ته یا مثلا عکس دی راوړئ عکس هم کولی شئ اوس راځم دا عکس راوړم هغه عکس راغلی نه د هغه اندازه ډېر غټ دی بله به راسو دا عکس به یو شیپ ته کراب مثلا په کوم ډول باندې که ټاپه مې بیا راسلی د یو شیپ ته کراب کېدلی شي بیا اخیستلی شي دلته به راسي یو ډول انتخاب دا هم چیرې راوړو اوس هیډر کې دا مثلا دا یو لوګو ده دې څخه کاپي وباسه بل لوګو ده بل خواته راوړې دې خواته چې دې راوړل اندازه یې اخیستې ده مازې منظمه کړه دا هم لږ دې خواته راوړه په دې باندې چپه کلیک وکړه راسه چینج پکچر ورک اپلاین بل عکس ورته انتخاب کړه مثلا دا عکس هغه راغلی کوم کو د عکس کې لږ تغییر راغلی ولې هغه عکس چې و دومره نه و لکه دا په داسې ډول چې جوړ بیا تغییر هم شوی ورک اپلاین مثلا دا عکس لږ تغییر پکې راغلی نه خو بیا دا داسې صحیح شو اوس دا شکل د لوګو لپاره استفاده کولی شي بل لرو آنلاین پکچر د دې لارې بیا آنلاین عکس راوړلی شي اوس چیرې هم په هیډر کې غواړم فوټر ته ولاړ شم go to footer header کې اوس په فوټر کې غواړم فوټر هیډر ته ولاړ شم go to header او پریویس شاته تر شي نیکسټ راتلونکی شي اوس وګورئ دا صرف چې شي سیکشنونه شي برخې چې موږ جلا کړي دا اوس هم سیکشن دوهم سیکشن زه غواړم د شا سیکشن ته ولاړ شم اوس دا اول سیکشن څه کوي دا راتلونکی هیډر ته نه ځي سیکشنونه ته ځي او اوس راځي بل سیکشن ته صحیح شو دا سیکشن لینک ټو پریویس بیا څه مطلب لري زه راځم دلته اوس لیکم کمپیوټر لرنینګ صحیح دی کمپیوټر لرنینګ مو لیکل دوهم سیکشن ته که ولاړ شم په هغه کې مې راغلي کمپیوټر لرنینګ ته غواړې چې دا برخې دي مثلا یوه برخه د کمپیوټر ده بل برخه د څه شي ده داسې کتابونه متاسې لري مثلا یوه برخه د یوه ډول بل برخه بیا بل اوس هغه برخه چې دغه د څه شي ده د انګلیسي ده د کمپیوټر ده دا برخه بیا غواړم چې د انګلیسي معلومات کړم انګلیش لرنینګ کړم اوس خو دواړه په یوه ډول دي نه اول سیکشن کې څه شي دی سیکشن 1 کمپیوټر لرنینګ دوم سیکشن کې بیا بس نه وکړه لینک ټو پریویس پیج ته کې اوس راځم دلته دا په انګلیش باندې اړم اوس وګورئ شاته پریویس دا کمپیوټر لرنینګ او نیکسټ انګلیش صحیح شو او ډیفرنٹ پیرس پیج اول سپید د عنوان مو اوس وګورئ رابسو اول سپید ګور ډیفرنٹ ستاپ اول سپید هیډر او ډیفرنٹ اور ان ون پیج دا به جب صفاتونه ورکړي اوس وګورئ اول صفحه لري دوم صفحه لري دریم صفحه لري څلورم صفحه لري صحیح دی یو سپید ورکړي یو سپید نه او بل شورت ډاکومنت ټیکس د لاندې خط تاسو وینئ ډاکومنت دا که غواړئ چې ایسته کړئ شورت ډاکومنت ټیکس به ایسته کړئ او اوس به اوکې سوای دی there is no header layer for this page all available layers will be displayed دا به دا ایستو کنټرول A اوس ورته شبل سیکشن ته ولاړ شئ نیکسټ په دې ځای کې اوس نه ایسته کوي صرف دغه لیکنه پټوي خو دلته چې بېرته کلیک وکړئ راځي زه به راسم په نیو ډاکومنټ کې وګورم کنټرول A اوس دلته راځم لیکنه کوم صحیح دی دا لیکنه غواړم چې پټه کړم دا لیکنه صرف پټه ده ستا
ورته کلیک وکړئ بیرته راځي یوازې ستا دې دپاره چې تا هلته عنوان صحیح ولیکې تاسې معلوم شي دې لپاره کارېږي نور بل لرو هیډر فرام ټاپ د هیډر ساحه څونه غواړئ د هیډر ساحه ورته زیاته کړئ د دې لارې زیاتولی شئ څه ګورئ زیاتېږي او د فوټر څخه بیا زیاته یې رابسئ فوټر ته دلته د کلیک وکړئ اوس د فوټر څخه غواړم چې زیاته ونیسئ بیا فوټر معلومات ډېر پکښې کولی شئ چې دلته ولیکئ او بل لرو انسرټ الاینمنټ ټیب د ټیب بټن چې موږ استفاده کول ټیب لپاره الاینمنټ یې تاسې راوړئ ورته هم د چپه طرف څخه د ټیب بټن چې زه کله وم دغه دې راشي د مارجن څخه غواړئ که انډینټ فاصلې څخه د مارجن یو کېږ اوس ټیب بټن و ونغس هغومره فاصله راغله دغه دپاره الاینمنټ دی مثلا دا ډول سنټر بیا د منځ څخه راشي داسې ټینګ موږ تاسې مخکې په هوم منیو کې ویلي وو نه او بل کلوز هیډر ان فوټر نو د هیډر او فوټر موضوع چې شوله پای ته